السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خپل ملګرو سره په دې لار باندې تیریدلو د ملګرو په دغه قبر باندې نظر پرې وتلو چې انتهایی غټ قبر دی. ملګرو دا ویل چې تاسو یو څو خبرې وکړئ چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه څه ده، آیا دومره اوچت قبر به موږ جوړو؟ امام ترمذی رحمه الله یو حدیث ذکر کړی دی د علی رضی الله تعالی عنه. علی رضی الله تعالی عنه فرمایي یو کس وغوښتل ویل الا ابعثک على ما بعثني به النبي صلی الله علیه وسلم، آیا زه تا په هغه څه باندې نه لیږم څه باندې چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیږلی وم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته دا ویل چې هیڅ یو داسې قبر مه پرېږده مشرفا چې هغه د ځمکې نه اوچت الا سویته، مګر هغه به ته برابرې، یعنې که قبر ډېر زیات اوچت هغه برابر کا. امام ترمذی رحمه الله د اهل علم قول ذکر کړی چې دومره پورې قبر اوچتول پکار چې خالي پته لګي چې یاره دا قبر دی، د نور ځمکې نه پته لګي دې لپاره چې څوک پې قدم کښېني یا څوک پې کښېني. الله رب العالمین هم حرم ته بوځه، مدینې او مکې ته زما سره هم، ځکه زما هم په زړه باندې لوی ارمان دی. هلته الله رب العالمین بوځه، هلته به تاسو دا قبرونه وګورئ، خالي معمولي غوندې نښه به تاسو له ښکاري چې یاره دا قبر دی. نو دومره اوچت قبر دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، بلکې لکه تاسو دې قبر ته وګورئ یو خو پوره انتهایی زیات اوږد دی، اوږدوالی انتهایی زیات دی، بیا د هغې سره اوچتوالی هم تقریبا زما تر دیزې پورې را رسیږي. دغه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نه وه، بلکې پکار دا دی چې مونږ خپل قبرونه د سنت طریقو مطابق برابر کو، ځکه چې په هغې کې اجر او ثواب الله رب العالمین انسانانو له ورکوي. چونکې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې اسلامي حکومت و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره طاقت و، نبی صلی الله علیه وسلم ځکه علی رضی الله عنه لیږلی او علی رضی الله عنه بیا ځکه وروسته فوجیان لیږلي دي چې یاره تاسو لاړ شي قبرونه برابر کړئ، د شریعت مطابق یې کوئ. موږ سره دغه وس نشته دی، موږ سره دغه طاقت نشته دی، نو خپل قبرونه زما ټولو ورونو ته دا درخواست دی خپل قبرونه برابروئ د سنت طریقو مطابق، چې ځمکې سره معمولي غوندې پته لګي دا زمونږ قبرونه والا به ډېر زیات غوره وو، که صحابه کرام به ډېر زیات غوره وو، صحابه کرام ډېر زیات غوره وو، هغه د الله اولیاء وو. په قرآن مجید سره ثابته خبره چې الله رب العالمین د هغوی نه راضي دی. هغوی قبرونه ګورې د ځمکو سره معمولي غوندې پته هم نه لګي، معمولي غوندې فرق یو، زمونږ قبرونه ډېر زیات اوږده وي، نو دغسې قبرونه نه ځان وساتئ.